یوه ورځې هشام بن عبدالملک اور سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه. دا هشام بن عبدالملک دا د بنو امیه بادشاه او سالم بن عبدالله بن عمر دا د عمر رضی الله تعالی عنه المسای و. نو دغو دوو یوه ورځې د بیت الله طواف کولو، حج کولو. نو دا هشام بن عبدالملک سالم ته یی څه که څه ضرورت دې وي بیا مو ته یایه. دا د عمر رضی الله المسی ته یی، سالم رضی الله ته هشام ته یی څه که تو څه ضرورت وي بیا مو ته یایه. نو دا سالم رضی الله ته یی څه د الله په کور کې الله ته نه یی او تو ته یایم، دا خو ډېره د شرم خبره ده. الله نه شرم ده څه د الله په کور کې تاویږم او تو ته سوال کوم، الله ته نه کوم. ډېره عجیبه خبره نه ده. نو هشام چپ شول. نو چې کله طواف یې وکړو دوه بار رووتلو. نو هشام بیا سالم رضی الله ته یی څه اوس خبر رووتلو، اوس وایه څه که څه ضرورت دې وي څه زه تو ضرورت پوره کړم. نو سالم بن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته یی څه چې دنه وغواړم، دنیا سوال دنه وکړه که د آخرت سوال دنه وکړه، دنیا دنه وغواړه که آخرت دنه وغواړه. نو هشام ته یی څه بس دنیا نه راته وایه، دنیا سوال رانه وکړه، آخرت سوال چوک پوره کوای شي. نو دا ورته یی څه دنیا مو الله نه نه ده غوښتي، تو نه بې څه وغواړه. ما سألت من یملکها فکیف من لا یملکها. مو دنیا بادشاه نه دنیا نه ده غوښتي، زه به تو نه څه وغواړم چې دنیا بادشاه الله ده، دنیا بادشاه نه مو دنیا نه ده غوښتي. ته خو دنیا بادشاه نه یې، تو نه به زه څه شی وغواړم. عزتمندو دنیا سره محبت نه کوو، دنیا مینه دا سړی ډېر ذلیلوي. آخرت سره، قبر سره، دین سره، اسلام سره مینه وکړو. خدای قسم ده الله به اول دنیا رکوي، ورسته به آخرت رکوي. ورسته به مو دین جوړیږي، اول به مو دنیا جوړیږي. کله د دین محنت کوم، کله دین سره مو محبت وي، الله رسول سره مو مینه وي، دا دنیا ذلیله به بیا الله پاک ایمو خپو ته راوچوي. الدنیا حلوة، دنیا خوږه ده، حضرة شنه ده. دا دنیا کې به منډې نه وایو، دنیا کې به کومې ما مقدر وي، مقدر به